دغه تار په لاس ورغلی دی نو د جازې ګډولی د دې دپاره دی چې خپله ګټه ترې واخلي او همدغه ډول ته بیا افغانان ګډولي دي او په افغانانو یې خپل هیواد لنګ کړی دی پاکستان څه کړي خپل هیواد یې په دوی آباد کړی دی اوس هم همغه خبره ده د مجاهدینو په وخت کې هم همغه وه روسان دلته راغلل د روسانو د وتلو څخه وروسته مجاهدین باید سره سلا شوي وای او د ډاکټر نجیب د شهید ډاکټر نجیب چې د وخت ولسمشر و د هغې څخه یې هغه قدرت په سوله ییز ډول اخیستی وای نه به زموږ اردو ړنګوی نه به کابل کنډوله شوی وای نه به افغانان مهاجر شوي وای نه به کابلیان مړه شوي وای یعنې په دې کې تاسې د دغو استخباراتو او د دغو هیوادونو لاس هم پکې ګوري چې دغه هیوادونو لاس و ښاغلی اصولي صاحب د برنا صاحب هم پام غواړم دې خبرو ته چې موږ د تل لپاره له پاکستان سره نشو کولی چې جنګ او جګړه وکړو د افغانستان د پاکستان له پیل اول خو موږ پاکستان په رسمیت ونه پیژندل او پس له هغې نه اوس همدغه قدرت او عقده ده چې د پاکستان په زړه کې ده بل موږ چې هر څه کېږي په پاکستان په خوله اچو په پړه اچو اوس د پاکستان سره یو طرف اوس موږ نشو ورسره جنګ کوی چې وجنګېږو یعنې زموږ وس پوره نه ده چې په کار ده چې باید لاړ شو هغه هېوادونه چې زموږ په دوست او ملګري توګه ملاتړ کوي هسې ملاتړ نه کوي چې باید موږ له پاکستان سره وجنګي ګورئ هر کله چې د خپل کور کې او یا په یوه کورنۍ کې دننه دښمن پیدا شي نو هغه کورنۍ او هغه کور ډېر زر پاشل کېږي که چیرې هغه کورنۍ په اتفاق کې یو لاسي سره بېدیانۍ دښمن نشي کولی چې هر څومره زورور هم وي چې زر سره وپاشي او له منځه یې ویسي ښه تاسې دقیقا له کوم دښمنانو نه یادونه کوئ موږ په خپل منځ کې افغانان د یو بل دښمنان یو موږ افغانان یو بل نه منو موږ په شپه کې یوه ټوله یو ګوند کافر کوو او پر سهار کې بیا هغه مسلمانوو په شپه کې موږ د هغې پر ضد باندې وسلې راخلو او پر سهار کې د هغې سره لاس په لاس خیراتونه او ملي ته دا هم پوهېږئ چې دا به د بهرنیانو لاس وي همدغه د پاکستان په لاس وي همدغه د ایران په لاس بهرنیان نه دي ګرم بهرنیان خو غواړي چې افغانستان له منځه لاړ شي لکه پاکستان او ایران او نور هیوادونه چې د افغانستان پاشل د دوی ارزو او امید دی موږ څه کولی شو خبره په موږ کې ده پنجابیان به ډېر کم د ګوتو په شمار افغانستان ته راغلي چې دلته به یې ځانونه الوزولي زموږ پلچک به یې الوزولي سمه ده د پنجاب څخه به ماینونه جوړ شوي او دلته به راغلي د پنجاب څخه به باروت راغلي وي د پنجاب څخه به کلدار او ډالر راغلي وي اما دلته دغه کلدار او ډالر څوک اخلي زه او ته همدغه افغانان یې اخلو همدغه افغانان همدغه پیسې اخلي بیا بمونه جوړوي او د برق پایې پې الوزوي بیا خپله مدرسه او مکتب پې الوزوي بیا خپل هیواد پې ړنګوي او بیا خپل ورور پې وژني خپل ورور حلالوي او د الله اکبر د پاکې نارې لاندې یو مسلمان څملولی او حلالېږي دا د ما وویل چې د ثور کودتا نه راوروسته تر ننه شروع ده کمونستان د ګوته په شمار رهبران به هغه په دې عقیده وو چې دوی کمونست وو اما د هغې نه لاندې وو چې همدغه خلک په افغانستان کې هم په خپل وطن کې اوسېدل چیرته لاړ وای دوی باید عسکریم کړی وای دوی باید نظام هم منلی وای دوی باید هغه څه چې ورته ویل کېدل او په همدې وطن کې اوسېدل دمغه رهبرانو یې منلي وای تر یو حده خلک لاړل اما زه وایم د هغې خوا چې خلک لاړل هغه راجیګ شول که به دولت مجاهد گیر که په همدې ډول سزا به یې ورکوله عفه غواړم او که دې خوا به ګیر شول د دوی په لاس نو هغې ته به د مرګ سزا ورکول کېده اوس هم همدغه حال روان اوس هم په دولت کې یو مامور ټیټپوړی مامور کار کوي چې په لاس ورشي بیا نو هغه څه ورسره کوي چې اصلا نه په اسلام کې شته دي نه په افغانیت کې شته دي نه په منطقه کې چیرته ساری درلود ګوره دا د ملتونو ستونزه د ښاغلی اصولي صاحب
ملتونه هغه وخت له حکومت نه د یو ښه حکومت نه لاس به سر شي چې هغه حکومت د یو تبه د یو ملت هغه د ژوند اسانتیاوې نشي برابرولی یا دغه کسان دغه افغانستان یا دغه د حکومت اډانه خپل نه ګڼي هر یو بیل شوي هر یو له هیواد سره د یو دښمن سلوک کوي. ګورئ موږ پاتې هیواد یو دا باید ومنو. موږ دریم هیواد یو او یا هم وایي موږ غریب هیواد یو. په دې غریب هیواد کې ټول افغانان اوسیږي. افغانان باید دا ومني چې موږ یو غریب دولت لرو، موږ غریب خلک یو، تر حده نه یو رسېدلي. علت یې څه دی چې موږ خپل ځان نه دی پرېښی چې یو ځای ته ورسېږو. هر څه لرو خو د دې هغه عقل چې په کار دی چې موږ باید لرلی وای هغه موږ ترلاسه کړی نه دی، د ځان څخه ماخیستی. د ټولو نه مهمه مسله په یو هیواد کې د علم لرل دي. کله د چې د یو هیواد د ولس څخه قلم واخیستو هیواد په خپله پاشل کیږي. زموږ ملت قلم نه لري. په تیرو دننه پورې چې وایو یعنی د کرزي د اوایلو څخه د کرزي د حکومت د اوایلو څخه تر ننه قلم د خلکو رجوع کړی. د انقلاب په وخت کې ستونزې وي، جنګونه وو، جګړې وي. دا به تاسو سره ښه منم چې مونږ د سواد کچه ټیټه ده، خو تاسې تیرو جنګونو جګړو تاسې وکتل او اوس سنی وضعیت ګورئ چې دغه قلم والا خلک هغه خلک دي چې په خلکو کې ستونزه جوړوي. دا به راسره ومنئ. ګورئ د قلم والا خلک ستونزې جوړوي خو یا په بله معنا باید ووایو چې د قلم والا خلکو ته ستونزې جوړي تر څو چې دوی هم له عکس العمل وښیي. عادي خلک نه خرڅېږي، پاکستان نه اخلي، دغه قلم والا خلک خرڅېږي او دوی لپاره دا زمینه مساعدېږي چې ته راشه خپل ورور ووژنه، خپل دا برق له منځه یوسه. ګورئ کم د قلم والا خلک چې خرڅ شوي دي اصلا هغې قلم نه دی لیدلی، هغه د علم په موضوع نه پوهېږي. که چیرې دوی پوهه درلوده، که چیرې دوی علم درلودی نو دوی هیڅ وخت په پردیو نه خرڅېدل. تاسو پوهېږئ د ظاهرشاه په وخت کې څوک به چې په استخباراتي شبکه کې به یې کار کوو، لکه پخوا به یې خاد ورته ویل، د استخباراتو ریاست ورته ویل، اوس ملي امنیت ورته وایي. په هغه وخت کې به چا د ډیره شرمه ویلی نه شو چې زه په استخباراتي شبکه کې د افغانستان دپاره کار کوم. یعنی د خپل وطن دپاره یو مشروع حق و، د وطن دپاره خدمت و، دا کار یې نه شو کولی. په هغه سیمه کې به ټول ورڅخه هېرېدل چې دا جاسوس دی، جاسوس په نوم به یې پېژنده. مګر اوس پوهېږئ هغې خو د خپل وطن دپاره کار کوو ویلی نه شول. اوس دا په میلیوناو جاسوسان دي چې پردیو دپاره کار کوي او عملا موږ تاسو وینو په څنګ کې در سره ناست وي، شرمېږي نه. یعنی تغییر وکړه د فرهنګي موضوعاتو د دودیزو موضوعاتو تر یو حده تغییر وکړه. افغانستان هر وخت په قلم کې بایللی، موږ په توره ګټلې ده د تاریخ په اوږدو کې او بیا هم قلم بایللې ده. وینو همدا تاریخ باید ولولو. اوس هم همغه موضوع ده. د موقتي حکومت نه تر ننه پورې په ډیرو مشکلاتو او ستونزو موږ میز او چوکیو، قلم او کتابچه او مکتب او ښوونځیو، اداره او پوځ او بنسټونه هم احیا کړل، د صفر څخه را جوړ کړل، تر یو حده روان یو. مګر تاسو پوهېږئ چې اوس هم همدغه افغانان پسې دي، ړنګوي. اوس هم همدغه افغانان دي، بل څوک نه دي. یو څه اضافه کوي ښاغلی اصولي صاحب، آیا د دغو هیوادونو سره موږ مشکل لرو که دغه هیوادونه له موږ سره مشکل لري؟ موږ له پاکستان سره مشکل لرو، موږ له ایران سره مشکل لرو، موږ له چین سره مشکل لرو، موږ له امریکې سره مشکل درلود، موږ له چین دغه سره د نورو عربي هیوادونو سره مشکل لرو. عربي هیوادونه سعودي عرب راځي له هغه قارې نه راځي دلته افغانستان باندې خپل نیابتي جګړه په مخ بیایي. ګورئ موږ چا سره مشکل نه لرو، دوی را سره لري. د پاکستان سره موږ هیڅ مشکل نه لرو. پاکستان زموږ سره مشکل لري.
پاکستان په دې پوهېږي چې که دلته یو پیاوړی او ځواکمن افغانستان و نو سبا ماته غږ راکوي چې د ډیورنډ کرښې موضوع چې ده په دې خو به سره وغږیږو د دې ډارېږي د پاکستان ستونزه زموږ سره دغه ده موږ خو پاکستان سره ستونزه نه لرو موږ ورته وایو چې پاکستانه ته یو ورور هېواد یې د هند نه موږ ته ته ښه یې ځکه مسلمان یې خو که چیرې د مسلمان په ډول لاړ شي نو که د مسلمان په ډول لاړ نه شي نو ستانه خو اسرائیل موږ ته ښه دي اسرائیل هلته په منځني ختیځ کې ژوند کوي ما ته خو کوم زیان نه رسیږي نو ما ته خو بیا امریکایان ښه دي ما ته خو بیا روسان ستانه ښه دي ستا غوندې مسلمان زه څه کومه همدغه مسلمانان وو د پاکستاني په نوم چې سیمه یې په اور کې اچولې ده ډېره مننه ښاغلی سیمه یې د شیطانیزم په جال کې اچولې ده سیمه یې وسوځوله قرآن شریف یې وسوځوه قرآن شریفونه یې وسوځول مدرسې یې وسوځولې جوماتونه یې وسوځول دا چا وکړل دا همدا پاکستان دی او تر نن اخته دی همدغه ډېره مننه تشکر خیر اوسئ ښاغلی اصولی صاحب بیننده های عزیز یک وقفه کوتاه داریم باز وقفه برمیگردیم به بحث